د کندهار چهلزینې یا څلوېښت غرزینې. د کندهار چهلزینې د افغانستان د مهمو او مشهورو تاریخي او فرهنګي ځایونو څخه دي چې د مغولي باچا ظهور الدین محمد بابر په وخت کې جوړې شوي او د باچاهۍ یو په زړه پورې یادګار دی. چهلزینې د کندهار د زاړه ښار شمال ته د غره په ډډه کې یو عجیب او حیرانوونکې زینې او دالان دی چې د غره له بیخه تر 40 ډیرې زینې ورختلې دي او د چهلزینو دالان او زینې دواړه د غره په ډبره کې د اوسپنې په کلم باندې کیندل شوي دي چې په اړه د کندهار پوهنتون استاد انجینر شیرشاه رشاد وایي. چهلزینو دغه تاریخي ابده د کندهار ښار په لویدیځه برخه کې د قیتول د غره په شمالي ورسک پرته یو عابده ده چې البته دا د 910 هجري سپوږمیز کال د بابر په امر دا ودانه شوې ده. البته د دې د جوړېدو دوره تقریبا 9 کاله په بر کې نیولې دي. د کندهار د چهلزینو د رواکیا دالان په جوړېدو کې له اصیل اسلامي او هندي معمارۍ څخه کار اخیستل شوی دی چې ځانګړې ښکلا یې ور په برخه کړې ده. چهلزینې د کندهار ښار د قیتول د غره پر څوکه په داسې حال کې جوړې شوي دي چې د کندهار د زاړه ښار ترڅنګ د ارغنداب ښکلې او سرسبزه ولسوالي ورڅخه معلومیږي چې له همدې امله د دغې تاریخي ابدې ښکلا یې څو برابره زیاته کړي او د سیلانیانو د پام وړ ګرځېدلې ده. ښاغلی استاد شیرشاه رشاد وایي چې د چهلزینو د دالان پر ځای مخکې هم یو څارځای موجود و چې وروسته پر ځای د چهلزینو ښکلي او تاریخي دالان جوړ شو. او ځینې لرغونپېژندونکي لا په دې عقیده دي چې د مخه تر دې چې دلته پر دې ځای چهلزینه جوړه سي دا د پخوانیو دورو یو څارځای هم په دې ځای کې او د زاړه ښار د کندهار یو برج هم پر دغه ځای موقعیت درلودی چې دا د سرکوسي برج بلل کېدی خو وروسته تر هغه چې دا برج یا نړېدلی او یا نړول سوی دی نو دغه موقعیت خپله د یوه د ښار څخه د راوتلي حصې لپاره او خصوصا د یوې ښې منظرې درلودونکې سیمه وه چې تر دغه ځای لاندې د ټوله ارغنداب سیمه تر لاندې وه. نو په دې ملحوظ دغه د 40 زینو څخه یو تاریخي عابده تقریبا له نن څخه 1500 کاله وړاندې جوړه شوې ده چې د دې دپاره 40 لا تر 40 هم څه زیاتې زینې چې د هرې زینې تقریبا جګوالی تر 80 سانتي پورې رسیږي او په بره هم تقریبا تر 1 متر 1 متر 6 سانتي هم ډېرېدلې. د کندهار د چهلزینو د دالان کتیبې په فارسي لیکل شوي دي چې په اړه استاد شیرشاه رشاد وایي چې لومړی کتیبه د چهلزینو د جوړېدو پر مهال لیکل شوې چې د ظهور الدین محمد بابر کارنامې پکې ذکر شوي دي او پاته نور یې بیا وروسته لیکل شوي دي. او په پورتنۍ برخه کې د دې عابدې یو دالان ډبرین دالان جوړ شوی و چې د دې ډبرین دالان تر ټولو لومړنۍ کتیبه چې وه هغه د بابر کارنامې پکښې ذکر شوي دي. نوي کتیبې چې جوړې شوي دي دا نو د بابر تر مړینې شاوخوا 80 کاله وروسته په 1004 او 1007 هجري سپوږمیزو کالو کې میر معصوم بکري سندي چې دلته راغلی دی او بیا د هغه له خوا څخه د همایون او د جلال الدین اکبر د کارنامو کتیبې دلته جوړې شوي دي چې تر دا ډېره وروسته پورې هم دا محفوظې وې.
د چلزینو او د دغو زینو په سر کې د جوړ شوي رواق یا دالان د جوړېدو د وخت په اړه د تاریخي ابداتو څېړونکي په یو نظر نه دي. ځینې وایي چې چلزیني او د دغو زینو رواق یا دالان د 9 کالو په اوږدو کې جوړ شوی، ځینې وایي چې د 13 کالو په اوږدو کې، او ځینې بیا وایي چې د 23 کالو په اوږدو کې جوړ شوی دی. خو ټول په دې توافق دي چې کار یې په 953 هجري قمري کال کې پای ته رسیدلی دی. د کندهار تاریخي چلزیني او د دغو زینو پر سر جوړ شوی دالان د ظاهري شکل له نظره پر څو برخو ویشل کیږي، چې یوه د دالان داخلي برخه، دوهمه بهرنۍ برخه او دریمه خپله زینې دي. د چلزینو د رواق یا دالان داخلي برخه د یوه کوچني وطاق په شکل سره جوړه شوې ده، چې پر دیوالونو په نستعلیق خط باندې لیکنې شوي دي. د دالان سر په مستطیلي شکل سره جوړ شوی دی، چې 2 متره عرض او 3 متره طول لري. بل د دالان مخې ته په ډبرو فرش شوی تخت دی، چې د 15 متره طول او 4 متره عرض په لرلو سره د دالان مخې ته جوړ شوی، چې د وخت واکمنان به کله نه کله دلته کښېنستل او له دې لوړ ځای به د کندهار ښار او ارغنداب ولسوالۍ ننداره کوله. همداراز د غره له لمنې بیا تر دالان پورې ټول 44 زینې ورته جوړې شوي، چې د هرې زینې ترمنځ فاصله 80 سانتي متر ته رسیږي، چې په ډیر مهارت د غره په ډبرو کې په اوسپنیز قلم سره توشل شوي دي. د تاریخي آثارو څېړونکي د چلزینو په اړه وایي چې که څه هم چلزینې د کندهار د نورو تاریخي ابدو او آثارو په پرتله ډیر تاریخي قدامت نه لري، خو د جغرافیایي موقعیت او د ساختمان او ښکلي معماري له امله د سیلانیانو لپاره ارزښت ډیر دی او هر کال په زرګونو کسان یې لیدو ته راځي. د چلزینو دواړو خواو ته اوسپنیزې کټارې د اعلیحضرت شاه غازي امان الله خان لخوا د میرمنې ملکې سوریا په غوښتنې سره جوړې شوي دي. خو په خواشینۍ سره باید ووایي چې په تیرو جګړو کې د افغانستان او کندهار د نورو تاریخي ځایونو په څیر چلزینو ته هم زیان اوښتی دی او د مرمیو نښې نښانې پکښې لیدل کیږي. همداراز استاد شیرشاه رشاد وایي چې د چلزینو د دالان دواړو خواو ته 2 زمریان هم په ډیر مهارت له ډبرو څخه توږل شوي وو، چې د تیرو جګړو پر مهال له همدې ځایه وړل شوي او اوس یې ځای خالي دی. او ډیر په زړه پورې خبره خو د چلزینو په اړه دا ده چې د دې ډبرین دالان په دواړو خولو کې پخوا ډبرین زمریان هم وو، چې متاسفانه د دې زمریانو سرونه ډیر پخوا پرې سوي وو ځینې، مګر دا نور بدنه د زمریانو پاته و تر دا راوروسته پورې، خو متاسفانه دا د کورنیو جنګو په وخت کې د لویدیځ خوا زمری خو ټوله وړل شوی وو یا نه وو، یوازې د شرقي خوا زمری پاته وو، چې هغه هم په جنګو کې متاسفانه سره ډیر ژوبل سو او ټوکر سو، چې اوس متاسفانه هیڅ البوشي هم د دواړو زمریانو څخه نشته. د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د تاریخي ابداتو، آثارو او سیمو ساتنې ته نه هم د وخت د چارواکو او نه هم د خلکو لخوا پام شوی دی، چې له امله زموږ د تاریخي هیواد ډیرې تاریخي ابدي او سیمې له منځه تللي او ګڼ شمېر تاریخي آثار مو قاچاق شوي دي، چې اوس د ګاونډیو هیوادونو سیمې او د نړۍ د نورو هیوادونو په موزیمونو کې پراته دي.